چې می وخت د جنازې کله پوره شینو دا سات کچا خاندل دا به غوي دا بوای چې مخرا ته سرګن کړه په دا ورځ به هم مغرور په غصه وي مخزما ورته سرګن کړه توصیفا دا واده زما استاد په واده وي تا چې واړول سترګې نن لمانه روانېږم کډن غاړم له دنیا نه تا چې واړول سترګې نن لمانه روانېږم کډن غاړم له دنیا نه یو پوښتنه در نکړما جواب راکا ډېر ښه دی پوښتنه در نکړما جواب راکا خوښ دې څوک دي چې زه نه یم جانانا خوښ دې څوک دي چې زه نه یم جانانا روانېږم کډن غاړم له دنیا نه تا چې واړول سترګې نن لمانه روانېږم کډن غاړم له دنیا نه تو سهورا د جنت نه یې دا واوره سهورا د جنت نه یې دا واوره تو سهورا د جنت نه یې دا واوره تو سهورا د جنت نه یې دا واوره قبر جنې کرکم کوله انسانا قبر جنې کرکم کوله انسانا روانېږم کډن غاړم له دنیا نه تا چې واړول سترګې نن لمانه روانېږم کډن غاړم له دنیا نه ما ته مور ویل چې ډېرې جنکې دي 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 خو یو چا دنیا ودانه د نورانه خو یو چا دنیا ودانه د نورانه روانېږم کډن غاړم له دنیا نه تا چې واړول سترګې نن لمانه روانېږم کډن غاړم له دنیا نه ایک می الله دو می رسول دے تین می قبولی د قرآن سے پارے دی چار می سلور خواږ یاران دي پنج په پنځو پیرانو وایم سلامونه چې می پشپک کسانو شک دی ستر شاه بادشاه غلام نیولی یما اډا تو عجب خدایا خدایا نو غزی بابا سلام لبدر زما دس په دس پیر کې ولاړ یم 11 بزوان د یو لسم یوه دبما باره باړې بابا را رسینو د 12 مې منلي دي ختمونه ای تیره کې یو جارت دی چاوده زړه چاودې ډېر علم ورته راځي ای 15 جوړ پلار یې پلندر دی نو 16 د 14 کالو لور چې خرڅوي 15 جوړ پلار یې فلندر دی 16 د 14 کالو لور چې خرڅوي ای 17 نور 17 رانه مکاو مکا 18 کالو نه مین در باندې ای 17 نور 17 رانه مکا 18 کالو نه مین در باندې 19 د خوار سعید جانان دی
قسمي د خوږ زړګي ټوټې ورپسې دي او د ازل نه تر اجله پورې منډې د دنیا لالچت او ستا ملنډې د کشمیر او فلسطین په غم ککړ یم هم کابل کې شوې بلها تور سرې کونډې چې د ننګ ناموس لحاظ ساتلې نشي لاړې توکې په مردارې او بربنډې چې څوګاه انتظار مو ورته وکړو هغه ونې د میوې وختې شنډې ژوند کول خو په ازغنو لارو تګ د غرض دا چې خپلې خپې دې کړه راغونډې او علم ډېر شو خو عمل پرې د چا نشته شوې توصیفه د قیامت ورځې را لنډې